بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو تاسو سره مونږ یو ویډیو شیر کړی وه په کوم کې چې معاذ خان د هغې کوم مکمل تفصیل تاسو سره مونږ شیر کړی و چې آیا په څه وجه باندې قتل کړی شوی دی او چا قتل کړو او بیا د کوم ځای نه هغه برآمد شو د هغې لاش. هغه مکمل تفسیر مونږ تاسو سره په تیر شوي ویډیو کې شیر کړی خو د هغې نه پس بیا زیات تر کوم زمونږ ملګري چې دي هغو داسې قسمه کمنټس کول چې آیا دا څوک و او په څه وجه باندې بیا قتل کړی شو او لکه د دې کوم تفصیل و یو بل ویډیو کې راسره شریک کا. نو نن تاسو سره د دې تفصیل هغه شیر کوم چې دا و څوک، یعنی د دې هغه حقیقت به تاسو ته ښکاره کوم. د دې کم معاذ خان دا تاسو هغه په تاسو وینئ هم چې د ټیک ټاکر د دې تقریبا په ټیک ټاک باندې 10,000 فالوور و، خو اوس چې کوم اکاونټ دی د دې نو هغه یې پرایویټ کړی دی او کار چاوله وایي ډېر زیات ښه کار یې ورسره کړی دی. ځکه چې د ټیک ټاک کوم اکاونټ چې دی هغه اوس داسې کولاوي د هغې نه داسې ویډیو شیر کېږي نو ډېره زیاته بده خبره ده. نو د دې کوم ملګرو یا د فیملي د سایډ نه چې کوم دی د دې اکاونټ هغه پرایویټ کړی شوی دی. د دې نه علاوه راځو اوس دې طرف ته چې د دې و څوک، نو دا چې کوم دی یو پبجي ګیمر و، یعنی د ګیم چې کوم دی هغه به ډېر زیات کوو د دې کوم ملګري چې دي د هغو هم وینا مطابق چې ډېر زیات گیم چې کوم دی هغه به د پبجي کوو. دې نه علاوه د ټیک ټاک یو څو ویډیو چې کوم دی هغه به هم جوړولي، داسې 10,000 پورې فالوور یې رسېدلي وو. نو تاسو ته زه په سکرین باندې د دې کوم یو څو ویډیو چې دي هغه هم پلی کوم، تاسو کتې هم شئ چې کوم د ټیک ټاک ویډیو چې دي هغه جوړې کړې وي نو دا یو ویډیو هم د هغه تاسو کتې شئ. کوم ماسک چې اچولی دی اوس چې کوم دی دا ویډیو هغه شیر کېږي په ټیک ټاک باندې، یعنی ډېرې زیاتې هغه وایرل دي او خلک یې شیر کوي. نو هغو ته خو مې یو ریکویسټ کوم، خو د هغې نه مخکې تاسو به هم وایئ چې تا ولې شیر کړی، نو ما هم تاسو د معلوماتو دپاره ځکه چې زیات تر کسانو کمنټس کول چې آیا دا دی څوک، نو هغو دپاره کم دغه د ټیک ټاک یو څو ویډیو چې وې هغه تاسو وکتې، کوم چې تاسو سره ما پلی کړې په سکرین باندې تاسو ته ښکاري هم دا چې کوم دی هغه د ټیک ټاک ویډیو وي. نو دغه معلوماتو تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.